الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما. وبعن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ز بحر لطف او ابری بہاری کنت خاروس من را آبداری. ز کانی جود او بادی خزانی کنت پرشید من دادر پیشانی. الہی غنچی امید بکشائی گلی از روزی جاوید بنمائی. بخندان از لبی آن غنچ باغم وزین گل عطر پرور کن دماغم. بیا جامی رہا کن شرم ساری جسا پو درد پیشاران چداری. تعالی اللہ ذی قیوم دانا توانائی دی ہر ناتوانا. بیا جامی رہا کن شرم ساری جسا پو درد پیشارن چداری. تعالی اللہ ذی قیوم دانا توانائی دی ہر ناتوانا. درود شریف پڑھیں. بزرگواری کرام، آیات مبارک دے اشتوی سپاری بدریو جمعو مخکنوں کی پدی باند منگل جگرو بیان کرو. پدی سلورم جمعہ کی پدی باندی حسب توفیق سلگلم کو بیان کرو. اللہ فرمائی دی کہ مسلمان آئیو تلاوت قرآن عظیم کو. تلاوت قرآن عظیم بڑی توجہ سرکوا. دے منز باندھ چودرے گی نموز با بڑی توجہ کئی.
دې مونځ کې به خیال یو خدای پاک ته کوي. دې مانځ کې به ستا ټوله توجه خدای ته او ډېر په فکر او په سوچ باندې مونځ به کوي. مانځ کې دا مسله ده چې به مخکې مونځ مکمل د عالم نه یاد کړي، ترجمه به یې زده کړي چې دې مانځ کې زه څه وایم. نو ترجمه د مانځ د دې الفاظو ترجمه به یاده کړي. په ترجمه به ځان مکمل پوهېږي. نو په دې مانځ کې به د دې ترجمې د وجې نه ستا په مانځ کې یو حضور پیدا کېږي. دغه مونځ چې دی د حضور شی دی. دا حضور چې کوم دی په مانځ کې دا روح الصلات دی. د دې مانځ روح دی. په دې کې به ته ډېر توجه یو خدای ساتي. مانځ کې به الله طرف ته ډېره توجه کوي. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما مدینه منوره کې پخوا د ماران او لړمانان ډېر زیات. عبدالله ابن زبیر په مانځ باندې ولاړ او مخې ته یو زوی ناست و او په دې کې مار د چت نه راپرېوته. مار چې دې سړي وچت. کتابونو کې راغلي دي چې دا مار څوک مړ نه کړي نو کم از کم په دنیا کې به دې 1000 کاله اوسېږي. 1000 کاله عمر خو به یې خامخا وي. د زهر ډېر تیز دي. مار د چت نه راپرېوته او د ده زوی د مرۍ نه ته او په دې کې د عبدالله ابن زبیر مبارک ښځې چغې شروع کړې. د کندي خلک رالل چې ویې کتل نو هغه مار د هغه د مرۍ نه تودې خو دا ټکې ورکړې نه دي. هغه چې دی نو عبدالله ابن زبیر په مانځ ولاړ دی. خلک د کندي رالل ویې کتل چې د مار سره څوک و. دې مار سره څوک و. یو مشر سړی پکې و. هغه وي سیخ تود کوي او تک سور یې کوي او دغه د دې مار په سر باندې کېدی. د سر نه 1000 مار مړي. هغه د مار په سر باندې کېښود او مار مړ شو. بس هغه پرېوته. خلکو وغورځو. عبدالله ابن زبیر چې کله سلام واړو نو ښځې ته یې ویې دې ځای کې څه شور غوندې نه راته. ویې څه شور غوندې خو نه و.
ورته وی د خدای بنده اوس په دې د زوی مار وخوړلي دا واقع وشوه ته پې دونه پې نه شوې زمونږ اوس ستاسو د دې منځونو د صحابو د منځونو اوس موازنه وکړه چې زما ستا دا مونځ څه دی هغه ورته وي چې ای د خدای بندې چې زه په دې پېښ شوی وي نو دا به څه مونځ و دا څه مونځ دی مونځ هغه دی چې په دې کې به ته د یو خدای سره متوجه د یو صحابي مبارک په خپه کې دشمن په خپه باندې ویشتې و غشي پکې ورننوتې و په خپه کې په دې پنډۍ کې خلکو وی چې دې سره څوک هغه ورته وی داسې کار وکړئ چې زه په مانځو درېږم نو وی باسه انشاءالله زه به پې بیا نه پرېږدم داسې لمونځ کوه موږ باندې چې مچۍ کښېني نو عمرانه یو دوه خطا دي ابو طلحه صاحب مبارک په باغ کې ولاړو مونځ یې کوو مدینه طیبه کې مونځ یې کوو په دې کې یو مرغۍ راغلې وه د دې باغ نه د قجورو شپول ته و او میوهدارې ونې ګیر چاپېره تې شپول ته و هغه مرغۍ لاره کتله چې د دې باغ نه وځي لاره ورته نه میلاوېدله دقسې کله یو ځای ته ټوپکې خو ونوتېده د هغه مرغۍ ته وکتل دا راغلي دي په موطا امام مالک کې او د مانځه نه یو ساعت غافله شو اوه زه خو د مانځه نه غافله شوم ما باندې خو غفلت راغی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی وی حضرت مبارک دا باغ د الله په نوم والا دی زه د خدای د ذکر نه پاتې کړم دې ته غیرت وی نو دا مونځ به په ډېره توجه کوي امام غزالی نوم دی محمد غزالی او د ضرور دی دا غنوم دی احمد غزالی دواړو یو ځای علم کړی خو په محمد غزالی باندې د علم غلبه وه او په علم کې ډېر مشغول او احمد غزالی چې و په هغه د ذکر غلبه وه دواړو علم په یو مدرسه کې کړي وو یو ځای پټکي ته کړی لیکن امام غزالی محمد غزالی په د علم غلبه وه او په احمد غزالی د تصوف غلبه وه خدای ته متوجه و او د دوی مور په دغه ټیم کې ژوندی وه پلار یې وفات و پلار یې وفات دی نو دی محمد غزالی چې و امام غزالی دی د امام د جماعت امام نو دی رور ورپسې مونځ نه کوه احمد غزالی په محمد غزالی پسې مونځ نه کوه نو هغه شکایت مور ته وکړه چې یاره ټوله دنیا په ما پسې مونځ کوي او دې ځان له مونځو کې وبیا ځي
ناغه نور ورته وی په دې رور پسې دې مونځ کوه مې سپکوه د خلکو په منځ کې چې ته ورپسې مونځ نه کوې مونځ ورپسې کوه نو هغه راغی او مونځ یې ورپسې د مور خبرې ومنلې لا په مانځه ودرېده امام غزالی په دغه ټیم کې کتاب الحیض لیکو یو کتاب یې جوړو د زنانه د بیمارۍ دا مسلې ډېرې ګرانې دي سختې مسلې دي کتاب الحیض هغه یې جوړو او احمد غزالی ورپسې ودرېد او امام غزالی مخکې شو مونځ یې کوو نو دا محمد غزالی ذهن په دې مانځه کې هغه کتاب الحیض ته لاړو حیض ویل کېږي وینې ته دا حیض د مصدر څخه ده د باب ضربه نه حاز یحیض حیضا حیض ویل کېږي سیلان الدم ته وینه بهېدل د زنانه په میاشت کې هغې د ذهن لاړو احمد غزالی بې غمه سلام واړو او د خلقو په منځ کې مونځ ځان نه وکړو بیا لاړ امام محمد چې فارغ شو نن خو عجیبه کار وکړو نن خو نور کله خو بیا مونځ نه شروع کوو او نن یې ما پسې مونځ شروع کړو بیا یې مات کړو نو بیا یې شکایت وکړو نو نور بیا راوغوښته احمد غزالي چې دا ولې دې مونځ واپس مات کړو بیا دې ځان له وکړو همدا هم د امام محمد غزالي مور وه وی دا ولې دې مونځ مات کړو وی مورې په دې جامه چې وینه پرته وي نو دې سره مونځ کېږي وی نه په دې بدن چې وینه پرته وي دې سره مونځ کېږي وی نه یاره وی مورې د بدن پاکول ډېر ضروري دي او که د زړه پاکول ډېر ضروري دي وی د زړه ډېر ضروري دي وی صاحب دې په مانځه کې ودرېده او په کتاب الحیض کې لاړو دون د کشف صاحب وی په هغې کې لاړو د زړه چې دی په هغه وینه پلیت شو نو څنګه ورپسې مونځ وکړو د هغې ورته وی وی کوه ورپسې وی ولې وی ستا خو هم خدای ته توجه نه وه د زړه ته دې توجه وه وینې ته ستا هم توجه وه یاره چې دا یې ورته ووي نو یو بیت یې خطا کړه او د حقې نه وروستو مکمل مونځ یې په امام غزالي پسې شروع کړو خیر د آیات مبارک ما په دې نن خبره وکړه چې په دې مانځه کې به سخته توجه الله ته ساتي او دا ستا معراج دی د خپل خدای سره نو ډېر کوشش کوه چې دغه یو خدای ته متوجه یې واخر دعوانا